سلامونه ګران دوستانو، زما نوم زمان افریدی دی. تاسو زما غږ د زمان کرپټو ډاټ کام نه اورئ. ګران دوستانو، نن چې زه تاسو ته کوم رپورټ در کوم د یو آنلاین اخبار ده په نوم د فورکاست. د هغې ځینې ما خپل انفارمیشن اخیستی دی او بیا ورسره د کوین مارکیټ کیپ ډیټا دی او همداسې د فن بولډ د مرجع نه ما یو خبر راغونډ کړی دی. هغه دا دی چې بیټکوین په تیرو یو میاشت کې بهترین کارکردګي کړې دی او شپږ د ټکنالوژي کمپنیانې شاته پرېښودي، هغوی نه ښه کارکردګي کړې دی او همدغسې کولی شي یا ویې کولی شو چې د دنیا لوی سرمایه‌داران ځان ته جذب کړي. دلته د دنیا لوی سرمایه‌داران چې صنعتي او ټکنالوژیکل کمپنیانې دي لږ پریشانې دي چې د هغې جملې نه یو مهم کس ما سره په دې اخبار کې چې و هغه زه تاسو سره شریکوم چې د هغه نظر څه دی او عمومي د دې خبر رول او نظر څه دی د راتلونکي بیټکوین په قیمتونو او کرپټو کرنسي مارکیټ کې په هم نظر یا هم بستګي ورته ویلی شي، کورلیشن چې ورته وایي چې دا تړون لري د نورو شرکتونو سره چې هغه که ټکنالوژیکل ده که ټریډیشنل صنعتي دی. نو دې په هکله نن زه تاسو ته معلومات در کوم. ګران دوستانو، دنه مخکې چې زه د استرالیایي کمپنۍ رئیس نظر ته لاړ شم، د هغه نه مخکې به زه تاسو ته دا ووایم چې په دنیا کې مونږه دوه ډلې درلودې چې هغه به خپل بزنسونه مسلسل رپورټ ورکول، چې یو صنعتي تجارت ده چې مونږ تاسو ګورو په ډیر مودې نه په دنیا کې، که هغه د تولیدات دی، که د مینوفیکچرینګ دی، که هغه لباس جوړي، که خوراک، هر څه چې تولیدوي په مارکیټ کې د هغوی لسټو او تیرو لسو 15 خصوصا تیرو لسو کالو کې مونږ او تاسو ټکنالوژیکل کمپنیانې لیدلي لکه ګوګل، فیسبوک، داسې تاسو امیزون وګورئ. دا کمپنیانې په دنیا کې لوی رول لري. نو دا د ټکنالوژیکل کمپنیانو او د صنعتي کمپنیانو په منځ کې یو ډیر زیات مقابله روانو. دې کې مونږ تاسو اوس ګورو چې دریم لوبغاړی چې ننوتی دی هغه بیټکوین دی او د بیټکوین سره سره نور آلټ کوینونه او ډیجیټل کرنسیانې دي، ارز ډیجیټل چې ورته وایي، کرپټو کرنسي. نو دلته درې مقابلې شوې. نو د دې درې وړو مقابلې منځ کې دا یو میټر مارکیټ دی، یعنی ټول سهم لرونکي دلته رول لري. نو دوی کې بهترین رول چې دی د تیر 10 ورځو کې د بیټکوین دی. بیټکوین دې ټیم کې چې زه تاسو ته رپورټ در کوم د قیمت د 43,912 امریکایي ډالره، چې دا د ټولو نه ټاپ دی. ولې ټاپ دی؟ چې په دې اخبار کې دوی دا وایي چې که تاسو د آر آی او ریټرن آن انویسټمنټ د سرمایې نه چې کومه ګټه تاسو لاسته راوړئ هغه که تاسو وګورئ د ټریډیشنل کمپنیانو او د ټکنالوژیکل کمپنیانو که اوسط راوباسئ، نو که ته څومره سرمایه انویسټ کوې نو هغه تا ته 14% ده، حالان کې د بیټکوین د 20% نه تر 33% پورې دا ګټه درکوي. علاوه د دې نه چې کله ډیر سرعت سره ګټه درکوي، تاوان درکوي، هغه های ریسک حالت نه ده. ایوریج نارمل حالت کې چې څوک په بیټکوین کې پیسې اچي نو هغه د کوم ټریډیشنل کمپنیانې چې دي او کوم ټکنالوژیکل کمپنیانې چې دي د دوی نه ګټه ډیره زیاته ده. مونږ په دې ریپورت کې دا هم ولیده چې بیټکوین وکولی شو چې د دنیا ټاپ شپږ کمپنیانې ټکنالوژیانې درآمد د لحاظ نه، یعنی د ګټې لحاظ نه رسته یې کړي، شاته یې کړي. او دا ډیټا چې مونږ او تاسو ګورو دا د فن بولټ نه راخیستل شوی دی او د کوین مارکیټ کیپ نه فورکاست اخبار رپورټ ورکوي چې بیټکوین کولی شو او ثابت یې کړه چې شپږ ټکنالوژیکل کمپنیانې ځان نه رسته کړي د ګټې لحاظ نه. اوس ګران دوستانو، زه راځم چې یو مهم شخص په هکله چې د هغه نظر ولې مهم دی. اول خو د ده نوم دی جیف، دا رئیس دی د یو کمپنۍ په نوم دی مونوکروم په امریکا کې. د لومبي ځل دپاره د یو لوی کمپنۍ په دنیا کې د هغه مشر روزي او دا وایي چې مونږ دا باید ومنو دا خبره چې بیټکوین یو عام شی نه ده او وخت راغلی دی چې مونږ د جدي واخلو. ولې؟
هغه وایي که تاسو وګورئ په تیرو ډیرو وختونو کې اصلا د ټیکنالوژیکل او د کوم ټریډیشنل کمپنیانو چې کوم یو خوښه و هغه دا و چې دوی کلم ځان ته دا موقع نه ورکوي یا دا ګڼي نه چې مونږ بیټ کوین یو مهم جزو ګڼو خو جیفیو دلته دا وایي چې مونږ څه مودې نه ګورو چې د انټرنیشنل کمپنیانې د مارکیټ د سچوریشن یا حالات خرابېدو نه چې کله دوی په تاوان کې شي نو دوی خپل پیسې د یو ځای نه بل ځای ته یوسي کله بانډز ته یا کله شیرز ته مختلفو ځایونو ته یوسي نو اوس دا ثابته شو چې ډیر خلک خپل پیسې بیټ کوین خواته ډیجیټل کرنسي ارز ډیجیټل چې وایي کرپټو کرنسي خواته راوړي دا ثابته شو په دې چې مونږ ګورو چې ډیره کمپنیانې چې کله پیسې راوباسي نو د هغې اکثریت پیسې چې دي ټول خو نه خو اکثریت بیرته ځي د ویرې نه چې د بل ځای نه یې راوباسي هغه په کرپټو کرنسي یا بیټ کوین کې انویسټ کوي سرمایه ګذاري کوي همدغسې دوی دا وایي چې کله تاسو که وګورئ اکثرې پیسې چې دي دا مخکې به چاله رپورټ نه ورکول چاته مو دا پته نه لګېده چې دا پیسې چیرته ځي په دې چې دې کې د سنټرل د مرکزي بانکونو ډېر غټ رول بو دلته ټیکنالوژیکل کمپنیانې که تاسو وګورئ هم که هغه ګوګل دی که هغه امیزون دی که هغه فیسبوک دی که هغه هر لویه کمپنی د مایکروسافت دی دا ټیکنالوژیکل کمپنی چې کله مونږ وایو دې سره لاندې نور ډېر مشهورترین کمپنیانې دي خو دا پکې ټاپ کمپنیانې دي مونږ ځکه نوم اخلو نو دا که تاسو وګورئ عامو شرکتونو تاجرانو سره هغوی ځان یو اپر ګڼل چې دنیا کې که تاسو وګورئ داسې ډېر زیات صنعتي کمپنیانې دي ډېر زیات په زرهاو په میلیونونو چې دې ټیکنالوژیکل کمپنیانو به ځان ډیفرنشیټ کول چې مونږ نه تاسو نه ټاپ یو مونږ تاسو ته اړو اهمیت نه درکو زمونږ درآمد یې که هغه د خدماتو په شکل کې دی که هغه د فزیکي شکل کې دی نو که تاسو وګورئ ګوګل هم سروس لري او په سیم ټایم کې امیزون هم خدمات لري خو هغه فزیکي شکل کې ویرهاوزونه جوړوي همداسې دوی مامورین لري کار کوي سرمایه کوزوبره کیږي د دوی اوسط درآمد چې د 14% دی او د بیټ کوین درآمد د یو ځل بیا دوباره تکرار کوم چې د 10 نه تر 33% پورې په عام حالاتو کې خلکو له ثابت شونه ځکه د مونوکرام کمپنی مشر دا وایي چې ورو پیسې دا روزي په بیټ کوین ته هغه دلیل لري دا سره وی چې ځکه چې کته تاسو عمومي توګه کې وګورئ نو بانکونه چې کله قرضه ورکوي نو یو بانک کنټرول کولی شي چې څه وکړي څه لوبه وکړي همداسې که ټیکنالوژیکل کمپنیانې دي اگر چې هغه کمپیوټر سره تعلق لري خو د مرکز کنټرول کوي یو څوک یې کنټرول کوي هغه ډیټا ورته چینج کولی شي ډایرکشن ورته چینج کولی شي په خپل نفع باندې لوبه کولی شي سهم او ګټه ځان ته ډېر اوچتولی شي خو زه وایم چې بیټ کوین کرپټو کرنسي دا الګوریتم سیستم چې دی یا الګوریتمیک سیستم چې د کوم ډیجیټل دی دا مرکزی نه دی دی کې د چا لاس کنټرول نه لري دا صرف او صرف بلاک چین بزنس چې دی هغه حالات چې څنګه پوزیشن دی هغه کې د چا اثر رسوخ یا انفلوئنس چې ورته وي هغه کې اثر نشته نو ځکه دلته وخت سره دا ثابتېږي چې په کوم ځای کې د لاس وهنه نی د مرکز مداخله نی او هر لاندې طبقه په خپل اختیار پرېږدي هغوی کار کوي دلته بلاک چین او خود چې مونږ چون کې د مرکزی بانکونو مداخلې نه خارج یو پاک سوتره یو او مونږ خپل مطلق په خپل استعداد سره مخکې ځو نو دلته زموږ قیمت په مارکیټ کې بره روان دی بیټ کوین زه تاسو ته یادم خو دلته صنعتي مارکیټ د کاغه ټیکنالوژیکل مارکیټونه دي کا بیټ کوین مارکیټ د ټول دی ته یو غټ خطر مواجه ده په مارچ کې د امریکای د انټرست ریټ یو وای ورته او که تاسو هغه د مسعود نظام ورته وای امریکای 0.5% شرح زیاتی کله چې مونږ 0.5% وایو دا یو عام خبره ښکاري چې 0.5% خو دومره نه ده خو دلته 0.5% دا معنا نه ورکي چې دا 0.5% دلته دا ده چې 0.5% مرکزی بانک دا نورو بانکونو ته ورکي هغه بانکونه بیا تر 2-3% دا مخکې هغه 0.5% خرڅي بیا همداسې مخکې په نورو کمپنیانو خرڅي چې دا اته په ځنې وخت کې ډیر ظالمانه وي چې 10% ته هم که زه وایم مبالغه ونه شي رسیږي هغه ځکه چې یو تاجر سرمایدار بزنس کوي مارکیټ کې بزنس خرابي لاس بندي پیسه نه لري او ریکارډ په مارکیټ کې خراب ده نو هغه چې کله قرض غواړي دغه ریکارډ چې چک کوي نو هغه ته وایي چې ته یو لار لري چې د های لیول مونږ ته سود راکې نو هغه سود په کوم ځینې کېږي دوی مراخصي د بل بانک نه او بل بانک د مرکزی بانک نه خاصه
او مرکزی بانک د سر نه 0.5% اخیستی دی. نو دا یو خطر زی چې که چیرته په مارچ میاشت کې د امریکای ریزرو دی انټرست ریټ پورته کړ، نو د دې اثر بیا په ټولو راځي. خو هغه چونکې اوس د وخت نه مخکې د زمان کرپ ډاټ کام د پریډکشن یا پیشبیني نشي کولای چې بیټ کوین قیمت به چیرته ځي. خو دې وخت کې بیټ کوین 3,912 یعنی 43,912 یو اس ډالر د پرایس دی او دا په مارکیټ کې ټاپ روان دی. څنګه چې ما تاسو په دې کې د یو لوی کس نظر وښود چې هغوی د اوس وایي چې کله پیسې راوځي مارکیټ نه دا بیټ کوین خواته ډیر روان ده. نو زمان کرپ ډاټ کام همداسې تمه لري چې د بیټ کوین او د کرپټو کرنسي مارکیټ نورم ښه شي. او زموږ دوستان چې څومره تاسو یې تاسو ته ما همیشه خپل میسج اخر کې یا شروع کې یا منځ کې ویلي دي چې زمان کرپ ډاټ کام مې راوي چې هغه تاسو شیر کړئ او سبسکرایب کړئ. همداسې خپل نور ځینې انفارمیشن ځان ته راغونډ کړئ په دې چې تاسو که کلم غواړئ چې یو ښه فیصله وکړئ او انویسټمنټ صحیح ځای کې تاسو انویسټ کړئ، سرمایه ګذاري وکړئ، هغه د فنډامنټل او ټیکنیکل او انفارمیشن د نیوز د وجې نه کیږي چې زه تاسو ته همیشه فنډامنټل او انفارمیشن نیوز زه تاسو ته درکوم او تاسو ته ډېر ښه ورځ غواړم. خدای پامان.